سلام. اوس هم د 11 بجو خبرونه. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا څیړونکي اداره یا سیګار وایي افغانستان د زورواکو د فساد په مخنیوي کې بریالی نه دی. دغه بنسټ په یو تازه راپور کې چې تېره ورځ خپور شوی د فساد پر وړاندې د مبارزې د تګلارې د عملي کولو په برخو کې د افغان حکومت له هڅو ستاینه کړې، خو ځینې برخې هم په نښه کړي چې له نړیوالو معیارونو سره برابر نه دي. سیګار همداراز د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت له تګلارې په نیوکه سره لیکلي چې دغه تګلاره پر 15 وزارتونو متمرکزه ده، خو د فساد پر وړاندې د ملي دفاع وزارت چې په افغانستان کې تر ټولو لوی وزارت دی نقش روښانه نه دی. افغان حکومت لا تر اوسه دغه راپور په غبرګون کې څه نه دي ویلي. د ننګرهار د دره نور ولسوالۍ یو رینجر موټر په بهسود ولسوالۍ کې د یو ماین ښکار شو. د ننګرهار د والي ویاند وایي په دغه پیښه کې چې نن سهار رامنځته شوي یو افسر او یو بل سرتیری ټپیان شوي دي. ویل کېږي یاد موټر هم زیانمن شوی دی. ټاکل شوې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو ناسته پیل شي. د ناټو لوی منشي وایي په دې 2 ورځنۍ ناسته کې به د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه له افغان ځواکونو د ملاتړ او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د زیاتوالي په اړه خبرې او پریکړې وشي. په دغې ناسته کې د ګډون په موخه د هیواد ملي دفاع وزیر هم بروکسل ته رسېدلی او ټاکل شوې په یاده ناسته کې له ګډون او وینا سربیره د ځینو ګډونوالو هیوادونو د دفاع له وزیرانو سره هم لیدکاته ولري. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس د برټانیې وسلوال ځواکونو په چارو کې د دولت له وزیر سره په کتنه کې د ترهګرۍ پر وړاندې د سیمې د هیوادونو پر ګډې مبارزې له ټینګار سربیره زیاته کړه. د سیمې هیوادونو ته نه ښایي چې له ترهګرو د خپل سیاسي موخو د ترلاسه کولو په موخه ګټه واخلي. عبدالله په دې کتنه کې چې تېره ورځ د برټانیې په دفاع وزارت کې ترسره شوه همداراز په هیواد کې امنیتي ستونزې یو له لویو ننګونو په ګوته او د ترهګرۍ پر وړاندې د افغان ځواکونو د هڅو له ستاینې سربیره په دې برخه کې د برټانوي سرتیرو په ګډون د بهرنیو ځواکونو رول هم ارزښتناک وباله. د برټانیې وسلوالو ځواکونو په چارو کې دولت وزیر مارک لنګسټر همداراز له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو له دوامه ډاډ ورکړ او په افغانستان کې د سولې ټینګښت په برخه کې د سیمې هیوادونو د همکاریو غوښتنه هم وکړه. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د هاوان د یوې ناچاودې مرمۍ د چاودنې له امله د یوې کورنۍ 6 غړو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه پیښه تېر مازدیګر د یادې ولسوالۍ په ډاګو سیمه کې په یو کور کې رامنځته شوې ده. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼی زیاتوي په دغه پیښه کې د یوې کورنۍ پلار او مور وژل شوي او د دوی 4 بچیان ټپیان شوي دي. د لوګر د مرکز په پروژې جدید ښارګوټي کې نږدې 2000 کورنۍ د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د دغه ښارګوټي اوسیدونکي وایي د وچکالۍ له امله یې د اوبو څاګانې وچې شوي او یا هم مخ په وچېدو دي او که چیرې دولت یې غم ونه خوري اړ دي چې خپلې مینې پرېږدي. له دې سره سم د لوګر د کلیو پراختیا مشر هم په یاد ښارګوټي کې د خلکو ستونزې مني او زیاتوي چې له نورو ولایتي مسؤلینو سره یو ځای کار کوي څو دغې ستونزې ته حل لاره ومومي. اما په دې کورو کې موږ مخکې څاګانې وهلې وې د اوبو د څښلو لپاره چې په هغې کې مثلا تر 80 مترو تر 100 مترو پورې موږ څا ووهلې. اما اوس ورځ په ورځ دغه اوبه کته ځي او اوبه وچېږي. اوبه خو دلته تر اوسه پورې خو وو، خو اوس له دې څه ورځ په ورځ مخ په وچېدو ده. بعضې خلک داسې تقریبا 1.5 متره څا یې ویلې خو هم مخ په وچېدو ده. ډېر خلک ستونزې سره مخامخ دي. دلته هڅه په ټانکر کې خلک اوبه راوړي په هسې خیزوي د ټانکر له خصا اوبو نه خلک استفاده کوي. هغه خو کوم پروژه چې وه هغه سروې او ډیزاین همدارنګه عملي کار شروع شوی خو هغه کمو ټولو کورونو ته یې بسنه نه کوله. همدارنګه یو برخه یې پاتې وه چې نن هغه قرارداد امضا شو او زر تر زره به انشاءالله هغه هم حل شي او کورو ته به دوی اوبه ورکړي. د سرویګرو څخه وروسته دغه موضوع رسما د انکشافیات له محترم وزارت سره شریک کړو چې تر څو د لوګر ولایت د قدرمنو ولسونو د اوبو د کموالي ستونزه لپاره د صحي اوبو دغه ستونزه ډېر زر ورحل کړو او خلک صحي اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. او د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د یوې نښتې له امله 6 طالبان وژل شوي او 4 نورې ټپیان دي. دغه نښته تېره شپه د یادې ولسوالۍ په قرچقي سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو شمېر طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. د بادغیس د امنیه قمندانۍ ویاند نقیب امیني زیاتوي په دې جګړه کې د ملي اردو 2 سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی او 2 نورې ټپیان دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.